असलकुम او ستړي مشه وکیل خان یم امریکا سرخار واشنگټن ډي سي کې مې د حاجی کیمپ یا د پیروده یا د کابل اډې ته راوستي اډه کې څه دي دلته د خیم بسونه دي او دلته نه چې کوم د ټرینونه او بسونه چې کوم د امریکا یو شمېر ریاستونو ته او ورځي دی وخت سهار وختي دی او دنه ورزو تاسو درخوایم چې دلته څه صورت حال دی په دې سټیشن کې چې یونین سټیشن نومیږي واشنگټن ډي سي یونین سټیشن لاندې بګي فود کورټ او سهار وختي لارش پکې دومره نشته دی که خیال هم کړي څنګه چې د بس اډې سره خدا انډور بس اډه ده تاسو ته به ښکاري او دا خبره درې چاته ده څلور چاته ده لاندې پکې رسټورانټ دي دې ته اډه وایي که نه بره پکې چې کم دی نو دا ټیکټونو وال لګیا دي دلته ټیکټونه خرڅېږي ایم ټریک او د بسونو د ګریهانډ دا ویني ایم ټریک چې کوم ریل ګاډی دی د هغې ټیکټونه دلته کې خرڅېږي ګیر چاپېره به تاسو داسې وینئ ښه خلاص څوک شته نه له خیره سره زه تاسو ګرځوم په پوره علاقه کې چې په دې یونین سټیشن کې څه دي وروستو وختي ځکه رالم چې بیا پکې وروستو موسیقي لګېدلي ډېر زیات شور وي پکې نو زه وختي نن رالم مې چې تاسو دا دروغ یم چې په دې سټیشن کې چې کوم دی نو څه دي ما سره 12 منټه دي ځکه چې ما ګاډی غلط ودرولې دی چېرته چې مونږ راشو دلته پکې دوکانونه دي ها وګوره کېږي دا ټول دوکانونه دي او ورسره د جامې پکې خرڅېږي لکه څنګه ما خو پیروده اډه نه لیدلې یا د کابل اډه مې نه لیدلې خو حاجي کیمپ اډه مې لیدلې په پېښور کې هغه اډه چې کوم ده نو هغې کې چې کوم شیزونه وي پلینکوچې وي بیا دې خو سره ټکسیانو والا ولاړي او دا خبره اینې او لرې ورسره خوا کې خرڅېږي وینې خوا کې پکې میکډانلډز د بس سټیشن دی بسونه ټول چې کوم دی نه خبره ولاړ دي ریل ګاډي ټول ورسره ده اوس په خیر کلی بسز کیس اینڈ رایډ کنه رینټل کار پک اپ او دا ټول کیسو ته وکړم موږ د بجلی په دې پونو خېجو کنه کفار نعمت بنکو ځکه چې دا حساب سره دا وکړ بیا لاندې ته ویني ترانزیت ټرینز اینڈ ټیکسیز لاندې طرف ته دي ویلکم ټو یونین سټیشن په ګوګلی ماما کې تاسو کته شي او ډېر زیات به کور خلک سره دي پاتې کی دلته ټول بسونه ولاړ دي کنه دې نه بسونه دي د امریکا یو شمېر ریاستونو ته او دا پیروده اډه ده لکه پیروده یا چې کوم دی نو د اول اسپانیول والا دی پکې یا د پیروده یا چې کوم دی نو سی وته حاجي کیمپ اډه ده دې کې بسونه ولاړ هر قسمه بسونه دي فلیکس بس او بولټ بس او پلانې بس او ډینګرې بس دا ویني ټول مسافر مو ته ولاړ دي خو ډېر وختي دی اوس نور روخته کنه نور سترګه ورو چې کوم نه اندارې چې کوم دی غړېږي دلته خلک د ګریهانډ ټیکټونه اخلي د بسونو دپاره او یونین سټیشن دی واشنگټن ډي سي یونین سټیشن دا کوم شیزونه چې تاسو وینئ مخامخ 1 2 3 4 5 6 7 دغه طرف ته بیا بسونه ودرېږي ویني فلیکس بس او ګریهانډ بس دلته راځي داسې به لړ شو دلته بیا کتارونو کې ورته خلک ولاړي نو د خبره سیکشن شو چېرته چې بسونه ولاړي واشنگټن ډي سي دا په نارت ایست کې راځي شمال ختیځ کې راځي ځای چې راځي اوس بل خوا نو بسونه خو نشته پکې له خیره سره او په ګڼه کې به م راولم هغه ګڼه چې تاسو ووینئ که نه تاسو به وایئ چې لکه دا خو چې کوم دی چې دا میله ده که څنګه چل دی ماسي لور ځان له چې کوم دی نو سهار وختي ناشته راغستې ده او مونږ لا چې کوم دی په ځان باندې یو پیاله چې ډو ناټ لیو بیګیج اینډ پیکیجز اناټینډډ وکړه خیال هم دی ورته دا چې څومره روز زړېږي دا دواړه دا زنانه چې ولاړه دا بېکوره ده وینې دغه څنګه چې اډو سره تړلې اډو او د ټرین سټیشن سره چې کوم دی جرمونه او بېکوره خلک او دا خبره چې کوم دی نو ګډوډۍ سیوا کېږي او دا مخامخ چې کوم دی نو پکې سپیشل پولیس والا دی که نه دې خبره شو ډېر ځایونه دي که تاسو ګرځوم راځي او پکې لګي خو ما ګاډي چارج ته ودرولې دی او چارج پوره کېدو کې چې کوم دی نو دلته رش دی په هغه ځای باندې نو ګاډی بیا ډېر نشي پرېښودی خو ما یې راشي څو پورې ګاډي چارج کېږي زه به تاسو یونین سټیشن ته بوځم او بله کیسې ته ښیم زه به ګاډي پورې ریکارډینګ کوم داسې ورته وګورئ تاسو ښکاري د سکرین تر راغې ځان له چیر اغوستې ده او لاندې ځمکه کې ریل ګاډی دی دلته چې مونږ راشو کول جاسم سیم دا ورته وګوره ماسي ودره که نه ترور په خپل صندوق د پاسه ناسته ده او ټیټ خوب یې کړی پوره ایم ټریک ګیټ سی بي اے که نه هغه طرفونو ته خلک ورځي ایم ټریک ته زه چې لوړ شو مونږ به لاندې ورکوزېږو که نه دا خو نه بره راخېږي په دې طرف به ورکو شو دا پکې بل تره دی دا خو چې کوم دی چې ته روان دی ښه لرې او مونږ به داسې راکوز شو دا اوس ریل ګاډي ته خلک ولاړ دي په قطار کې ریل ګاډي به څو شېبو کې دغه کېږي دا ورته وګوره د خلکو صندوقونه را روان دي بس دا اډه ده که نه نو په امریکا کې اډې داسې وي تاسو اډه څنګه وي هغه به تاسو ما ته بیا ووایه موږ په دې طرف باندې وګورو دلته دغه والا ایم ټریک والا کسان ناست دي ایم ټریک د ریل ګاډي نوم دی که نه څنګه چې تاسو چې کوم دی نو خیبر ایکسپریس او پلاني ایکسپریس او ډینګرې ایکسپریس جاپر ایکسپریس هغه حساب سره ایم ټریک د امپلویز یا د کارکوونکو په یاد کې جوړ شوي کوم خلکو چې ژوندونه ورکړي دا هغه خلکو نومونه دي که نه خپل ډیوټۍ په وخت باندې چې کوم دی نو خپل ژوندونه ورکړي د هغې نومونه یې لګوي هر چا ستاینه او مننه هم کېږي داسې نه ده چې کوم دی چې د املوکو په تول کې لړی 8000 دې مړه شي او پته دې نه لګي چا ووژلو او ولې یې ووژلو که نه
نو دلته چې کوم دی نو لکه پیاز ټماټر چې کوم دی ډېر ارزان دي د انسان سره ډېر ګران دی او زموږ طرفونه ته چې کوم دی انسان سره ارزان دی د پیاز ټماټر ګران دي نو دا اډه ده او سهار وختي دی دغه ځای باندې خو موږ راننوتو په دغه پوڼو وروتو اوس بار وروځو راځئ چې لوړ شو بار د دې ریل ګاډي نه بار دا وته ګورئ حالت یې خو ګوره تاسو به وایئ چې کوم دی چې دغه ته رالو که نه ګوره بایکس میټرو او فرست سټریټ ته مونږ وځو په دې طرف ورځو په فرست دم بې کوره دی وینې تره دی که نه بې کوره دی بس چې کوم دی نو خدای پاکه سم خیرن دی په بوی ته ځي که نه هسې چې کوم دی نو نه په دغه طرف نه ورځو دا ته بل څه ښودل غواړم په دې طرف ورځو میساچوسټ ایونیو باندې به ورځو ټیکسیز اینډ ټورز والا دلته ولاړې ټور هغه بسونه نه یا دوه درې چاته بسونه چې یا په دلته هغه هم دلته راځي ښه اشنایانو هغه کاکا پکې ګولي دی هغه سور جیکټ یې اچولی دی دې خلکو ته صندوقونه وړي موږ به په دې ګیټ باندې وځو ګوتې به ولې نه وړو ځکه جراثیم پې ډېر زیات دي هر سړی والا ګوتې وړي چا په پوزه کې والي چا په خوله کې والي دلته چې کوم دی نو خلک کیس اینډ رایډ والا راځي وګوره څومره لوی سټیشن دی تاسو ته وګوره دا ورته غوږ کې دی که نه نو بس زه بیا نه په لاره ځم تاسو ته به شیزونه هم در ښایم دلته چې خلک راشي دلته خلک ډراپ کړي دا سیک پولیس والا هم ورته ولاړ دی دې ځای کې ډراپ کوي دا ټیکسي والا ولاړ دی او ټیکسي سټینډ ته بل در ښایم چې کوم غټ سټینډ دی ګیټ چاپېره دا دومره غټه پلازه ده که نه او دې کې دننه چې کوم دی نو ریل ګاډي د امریکې ګوټ ته ریل ګاډي ځي او د امریکې چې کوم دی نو سی وته ګوټ یو ښار ته چې کوم دی نو بسونه ځي تره راځه موږ به سایکل نه وی او که نه یو چا دام نشي ویلي چې سایکل والي که نه شرمه څوک خفه دي څوک خوشحاله دي که تاسو ورته ګورئ که نه څوک روان دي څوک را روان دي او سهار وختي دی دلته ډیوټي ټایم دی پولیس مامام دا ګاډي تاویږي را تاویږي ښه پوره ځای په ځای داسې نه چې کوم دی ته دغه کېږي خیال هم ساتلی کېږي او ایس او ډي دی سوپروایزر آن ډیوټي دی دا که نه د ترې خیال دی واشنګټن ډي سي پولیس او دې خواته راشي دلته کې نو دغه پکې چې کوم دی د ټیکسیانو سټینډ دی مخامخ دا پکې ټیکسیانو والا ولاړ دي که خیال ورته وکړئ ټوله چې ځانان یونټي کیب والې ټوله دا د سرلو ته ولاړ دي چې که نه برورو بسونه راځي ټرینونه به راځي دا خلک به ترې کوزېږي نو بیا به دا ټیکسیان په قطار کې دا په نمبر کې ولاړ دي یو بل ته او دې کې ډېر پښتانه هم دي که نه ډېر پښتانه هم پکې زمونږ شته چې هغه ټیکسیان چلي او دلته پکې ایم ټریک پولیس والا ولاړ دی که نه دا ورته خیال ورته وکړئ تاسو هغه مخامخ څوکه به تاسو ته ښکاري دغه څوکه چې تاسو وینئ دا د امریکا د کانګرس د ودانۍ ده د کیپیټل هیل نن په دې کې یو میټینګ دی هغې له به هم تلل غواړي ترور خو را روانه ده له خیره سره او دغلته مې یو ماسي ولیده ناسته وه ما ورته سهار په خیر وویې که نه نو ما ته یو لږې ما ته پیسې خو راکړه که نه هغه کاکا زوی خو باډي جوړوي له خیره سره وینې او د سایکل لپاره د هر سړي خپل احترام دا ګرین لاین وینئ تاسو دا د سایکلو لپاره جوړ شوی دی واشنګټن ډي سي ته چې کوم دی نو سایکل فرینډلي یا د سایکلو سره چې کوم دی نو مرستندویه یا چې کوم دی ملګری ریاست ښار ورته وایي او دا بیرو اف لیبر سټیټسټک د مزدورکارو دپاره چې کوم کیسه ده نو هغه دې کې ده او شاته ورپسې چې کوم دی نو پوسټل میوزیم دی د ډاک چې کوم میوزیم دی نو هغه دی ورسره او واشنګټن ډي سي د هسټرۍ نه د تاریخ نه ډک ښار دی کله چې امریکې ته راغلی نو خامخا واشنګټن ډي سي وزټ کې وګورئ دلته ډېر زیاته هسټري پرته ده ډېر زیات تاریخ پروت دی که نه او پبلک دی خلکو ته پروت دی خلکو ته معلومات ورکړل کېږي دا پکې بیل چې کوم دی پکې هغه لاندې چې کوم دی تاخانه ده د کرسۍ دلته روړي خیال مو ته کړی دی دا ټول چې کوم دی نو کیسې وختي دغلته دروازې ته مخامخ ماسي ناسته وه او هغه لاړه چې اوچته شو خپل سامان مامانې اوچت کړو نو دا پکې سایکلې دي کرایې والا او خلک څوک مزدورو له رواني وي یون سټیشن میټرو نه خلک دلته راوځي دا ریل ګاډي نه راغله دلته به د درو خیمې خوا کې تماشا کوي بیا بور شو دا په دې طرف باندې دا ټول خلک چې کوم دی نو دا ریل کې راغله ریل ګاډي کې هم دغه یونین سټیشن دی کوم چې تاسو ته ما ښودل غوښته مونږ چې بره نه راکوشو مکه ځای دی که نه تاسو ته وکړئ دا خلک ټول چې کوم دی دا وینئ سهار وختي ټول خلک راغله دا ریل ګاډي نه راکوزېږي او دا ورته ورخیږي آل ټرینس که نه نو ځای چې ځو راځئ او ایم ټریک کمیوټر ټرین شاپینګ مال او پلانې او ډینګرې شاپینګ مالونه هم دي پکې کاروبارونه هم دي ورسره او ښه پوره امنیت ښه پوره چې کوم دی نو ګوره ګلیمانټ شیډي ګرو ګلیمانټ دغه په 4 منټه کې ټرین را روان دی 2 منټه کې 11 منټه کې ریل ګاډي را روان دي که نه ځای چې ځو داسې ښه نو روغو د سهار وختي چې کوم دی نو پوجا پټ هم کړی راغلی ده او ځکه چې خال یې لګولې بندې یې لګولې ده که نه ځای چې ځو ښه راځئ رو ورځو ما سره تقریبا 4 منټه نور ریکارډینګ پاتې شو ما چې داسې په تیز روان هر سړی په منډه دی خیال هم دی ورته د ژوند په زغل کې دی او دا منډه چې کوم نه که دا منډه دې نه وخي نو رستو پاتې کېږي رستو څنګه پاتې کېږي رستو مطلب دا دی چې مزدوري دی یو ورځ د امریکا کې مزدوري ونه کړه نو بس کیسه دې ګډه وډه شوه بس بیا ګرځه لیونې که نه نو یو ورځ مزدوري ونه کړي یو میاشتې رستو بوځي بغیر مزدوري نه کېږي امریکا کې مزې هم شته مرسې هم شته خو دیکې هم پکې شته
خو چې کوم دی د CNN دفتر دی کنه CNN مطلب دا چې کوم چې خبري اداره ده امریکا ډیره مشهوره او بیا پسې فیډرل انرژي ریګولیټري اتھارټي ده کمیشن ده فیډرل انرژي ریګولیټري کمیشن چې کوم دغه ودانی ده تاسو ته بساین نه مخکاري نږدې نه خو ډېر تیز روان یم نه پوهېږم چې تاسو باندې مې سر نه ګرځولي او پریشانه کړي مې نه که نه نو دا خبره چې مسله مې ته نه جوړه کړې دغه تاسو دغه یادوم دا 888 چې لیکلی دی دا فیډرل انرژي ریګولیټري کمیشن د دې خلکو ته ګورئ هر سړي په لاسو کې چې پیالې او کیسې نیولې دي او کار هم کوي او په کار هم دي او منډې هم وښي نو دغلته مې پکې د مار څرمن هم ولیدله پر ځمکه پرته وه نو دغه شانتې او ماسي ته وګورئ سهار وختي باډي جوړي که نه مزې کوي قسم دې مزې دې خلکو وکړئ او یو زمونږ زنانه دي چې زنانې خدای دې مل شي یار قسم دې سړی خفه شي هغه چې زنانو خو هېڅ شي ونه لیدو چې کوم دی نو بس په کیب کې م ساتلي دي خو ځه الله دې مل شي بس ټولې جنتیانې دي او چا چې وي څوک نشته خدای شته بس زه خو چې خپل ګورم یار والله نو دې دلته دې ښځو ته ګورم دي خو چې مزې وکړې او سمې بدماشان هم دي او زمونږ چې زنانې خبرې هم نشي کولی چې خبره کوي نو ګوړه وله ورکوي بس الله دې مل شي بس څه به ووایي یار اخر سړی خفه شي او څه به ووایي بس ناپوهي ده څه بې تعلیمي ده هی زړه مې پړسېدلی دی زموږ د ملګري خبرې په زړه مې چندق ناست دی زما هم په زړه چندق کېناسته مونږ به داسې 2 بلاکه نور ورځو که نه دا کې سټریټ دی کې پسې JKLM ال بیا ام مونږ به ام سټریټ باندې ښې اړه ته تاویږو سایکلې ولاړې دي بسونه دي ټرکونه دي که نه ماسي ته وګوره هغه ماسي مو درېده منډه اچواله هغه خلک هم ولاړ دي د قانون ریل ګاډی پکې بیل روان د غرې بره نور راختې درز او غرب راځي واک ترزوی ته وګورئ په دې کې هم د خېټه نه راویلې شوې ماسي بیا دا رامنډې وي که نه په اشاره ودرېده او ریل ګاډی زموږ شاته تېر شو نو راځئ دې ترور خو پکې خپل سپی رابار کړی دی هر سړی دا خبره هر پنجابي به ما خبر وي هر سړی د خپل ژوند په ژوند کې مګن دی که نه بیزي دی مصروفه دی او دا خبره او خپل ځان له مشغوله ده مصروفیات دي او زه واپس راځم دلته ځان له یو پیاله چای راخلم یار په ویډیو بنده کړم ګاډی را روان کړم نو بیا به خبرې اترې کوو او دې ته واقع دی داسې ترور ته ګوره هر سړي په لاسو کې پیالې ده او چای ده او کار له روان دي چا سوټونه اچولي دي او چا کوټونه اچولي دي څه پوه شوې او زه چې تاسو ته وایم چې دا واشنګټن ډي سي سایکل فرینډلي دی سایکل فرینډلي مثال دا دی ګورئ ترور لړه په سایکل باندې خیال مې ته وکړو نور خلک هم را روان دي په سایکل باندې زه به داسې ورکوشم ما په سایکل څوک ونه وي که نه نو شا غاړه مې ونه وي رانه ونه باسي امیر اوس خبره خدای دې وبخي وی بیا کلي نه سړی ښار ته لړ شي بیا داسې بره بلډینګونو ته ګوري اخر یا ټانګه راشي یا سایکل راشي یا چینچي راشي دې وباسي که نه بس بیا وي پته ورته جمې کې لګي چې زه ښار ته تللی وم بله د خوند خبره پکې دا وګوره ابۍ ته وګوره ابۍ به څومره عمر وي په دې عمر کې هم کار له روانه ده که نه د ژوند د هرې طبقې د هر عمر مطلب دا دی چې خلک چې کم دي نو دلته کې کار او مزدوري او کیسې راغستې دي که نه دا هرن د ریل ګاډی دی دې ترور ته خیال دی دا خپه روانه ده ځینې لکه زما په شانتې خپهیي چې کار له ځي او که نه زما هم کیسه دا وه لکه د ماشومانو خپه ومه چې کله به روزګار له تلمه ځکه چې سهار وختي وپاڅېدلي وو ډیوټۍ له به تللو نو بس نږدې شوي یو او 1 منټ نور ریکارډینګ پاتې دی ټوټل دې د ترورۍ لور ته وګوره د ځان سره چې کوم دی نو غرمې هی ګډ مارنینګ هی نو ځان سره دغه سهارې ناشتې سره چې کوم دا ځینې خلک پکې ډوډۍ غړپي دي ځان سره د غرمې روټۍ هم ګرځي دغه ترور لور هم ځان سره د غرمې روټۍ راغستی موږ به داسې ورځو موږ ګاډي دغه ځای ولاړ دی هغه کې هسي ته لاندې په تاخانه کې ولاړ دی چارج ته مې لګولی دی دا پکې د کرایې سایکلې دي وینئ د بسونو نه مې دله شروع کړی د اډې نه د اجي کیمپ نه مې شروع کړی وه په واشنګټن ډي سي کې اجي کیمپ او په ټسلا به یې ختمو خیري چې ګاډي له ورسو ماسي لور ځان له سپی را روان کړی دی ډیډ یو ډراپ سمثینګ که نه مې څه دې وغورځول شاته یې وکتله اوس مې ورته کیمره نه شوه تاولی چې تاسو لیدلې خو مې څه نه چې اوس ورته ګورم خو څه راته نه شي مې یو ډراپ سمثینګ مې څه نه پرېوتله نو هغه کلي کې چې ماشوم ته د روپۍ ستا ده هغه کیسه مې ورسره وکړه نن دلته تاخانه کې وګوره بابا ته وګوره ښه بابا ته وګوره بابا روان دی کار له ماشاءالله نیم مزدورۍ له روان دي ځان سره ډاکټرانو پکې بستر اخیسته ده مونږ ګاډي دلته تاخانه کې ولاړ دی او بس بیا ورځو دا د بل مرسډیز راننوته او زموږ سپین خان هغه سر ته ولاړ دی هغه ځای کې دلته چې مونږ راشو نو دغه دی چارج ته ولاړ دی او دې بره چارج نه لري کو بس مونږ به ځو ټسلا سوپر چارجر ته مې ودرولو
بدنې سوره پیسې رانه واغستې اوس ګورو د تماشا کو چې ولې انپلګ کو دیخو 98% چارج شوی 2 منټه پکې چارج کې پاتې دي 100% تر رسیدو کې او 100% کو یې مونږ نه نو بس هم د دې سره به مونږ داسې وکړو چې دلته به راشو چارج به مونږ څو به کو دا ګوره دې کې چې زه رالم نو دې کې سوره پیسې دغه چارج پکې 38% چارج پکې او 99% شو $11 د چارج پیسې سټاپ انپلګ کنه اوس به دلته راشو نو دا به دې نه لرې کو دا به را لرې کو دلته به ځوړند کو څه پوه شوې دلته کې خو میګنټ پکې لګېدلی دی شی بند شو او د لوی الله په امان